فکر ته بلنه. انسانان په داسې نړۍ کې ژوند کوي چې شور پکې ډیر دی، خو دا شور یوازې د غږونو نه دی، د ښارونو شور دی، د خبرو شور دی، د غوښتنو شور دی، د پوښتنو شور دی. هره شیبه یو غږ دی، هره لحظه یو پیغام دی، خو په دې ټولو کې یو غږ ورک دی، هغه د فکر غږ دی. سترګې ګوري، غوږونه اوري، ژبه خبرې کوي او عقل مصروف وي. موږ له ځانه څخه دا پوښتنه نه کوو چې زه ولې پیدا شوی یم، دا ژوند ولې دومره لنډ دی، ولې موږ د تل پاتې کېدو په څیر ژوند کوو، حال دا چې موږ فانی یو. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ژباړه: آیا تاسو دا ګمان کوئ چې موږ تاسې بې مقصده پیدا کړي یاست او دا چې تاسې به زموږ حضور ته نه راګرځول کیږئ؟ دا ژوند بې هدفه نه دی، موږ به یو وخت د خپل رب حضور ته ودرېږو. هره ساه، هره شیبه، هر حرکت حساب لري. په همدې شور کې انسان له خپله ځانه پردی شوی، له خپل مقصد نه لرې شوی او له حقیقت څخه غافل شوی. اسلام همدلته انسان ته مخ اړوي د دې لپاره چې عقل راویښ کړي. قرآن کریم انسان ته پوښتنه راپورته کوي، فکر ته بلنه ورکوي او شعور ژوندی کوي. الله تعالی فرمایي: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ژباړه: بېشکه د اسمانونو او ځمکې په پیدا کېدو کې او د شپې او ورځې په یو بل پسې راتګ کې د عقل خاوندانو لپاره نښې دي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ژباړه: هغه کسان چې الله یادوي په داسې حال کې چې ولاړ وي یا ناست وي یا پر خپلو اړخونو پریوتي وي او د اسمانونو او ځمکې په پیدا کېدو کې فکر کوي. قرآن کریم بار بار وایي: افلا تعقلون. آیا تاسې عقل نه کاروئ؟ افلا تتفکرون. آیا تاسو فکر نه کوئ؟ افلا ینظرون. آیا تاسې نه ګورئ؟ دا پوښتنې د انسان عقل راویښوي او زړه له غفلته راباسي. کله چې انسان فکر کوي، کائنات ورسره خبرې پیلوي. دا نظم، دا توازن، دا اندازه، آیا دا بې هدفه کیدی شي؟ الله تعالی فرمایي: ما خلقت هذا باطلا سبحانک. تا دا هر څه عبث نه دی پیدا کړي، ای زموږ ربه پاکي دې وي تا ته. شپه راځي، ورځ ځي، لمر په خپل مدار روان دی. الله تعالی فرمایي: والشمس تجري لمستقر لها. او لمر تر خپل ټاکلي ځای پورې روان دی. دا د غالب او پوه ذات تقدیر دی. کله چې کائنات دومره منظم دي نو د انسان ژوند به هم بې حسابه نه وي. انسان هم په خپل وجود کې یو عجیبه نړۍ ګرځوي. زړه بې له دردېدو کار کوي، ذهن فکر کوي، روح پوښتنه کوي. دا هر څه د تصادف کیسه نه ده، دا د حکمت نښه ده، د یو لوی تدبیر نښه. اسلام عقل د ایمان دښمن نه ګڼي، بلکې عقل د ایمان دروازه بولي. عقل پوښتنه کوي او ایمان ځواب ورکوي. عقل لاره لټوي او ایمان منزل ښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار هغه څوک دی چې له خپل نفس سره حساب وکړي او د مرګ وروسته ژوند لپاره عمل وکړي. دا حدیث موږ ته وایي چې فکر یوازې سوچ نه دی، فکر د ځان محاسبه ده. یعنی فکر د زړه سترګې خلاصوي، عبادت ته روح ورکوي او ایمان ژوروي. هغه ایمان چې له فکر وروسته راځي ثابت وي، ژور وي او نه ماتیږي. دا وخت دی چې انسان له ځانه پوښتنه وکړي: زما د ژوند مقصد څه دی؟ که نن زما ژوند پای ته ورسیږي زه به څه ځواب ولرم؟ الله تعالی فرمایي: یا ایها الانسان انک کادح الى ربک
قدحا فملاقيه. اے انسانه، ته خپل رب ته په زحمت روانې او خامخا به ورسره مخامخ کیږي. دا یو آرام او ژور فکر ته اړتیا لري، هغه فکر چې انسان د شور له منځه وباسي او له خپل عقل سره یې مخامخ کړي، هغه فکر چې زړه بیدار کړي او روح ژوندی کړي. ځکه بدلون له یوې پوښتنې پیلېږي او هدایت له یو فکر نه راځيږي. دا یو سفر دی، له شور څخه تر شعوره، له غفلت څخه تر بیداری، له پوښتنې څخه تر حقیقت پورې. دا دی فکر ته بلنه.